موسی علیه السلام یو ورځ قارون ته وفرمایل چې د الله جل جلاله شکر ادا کوه او د خلکو سره ښه اخلاق کوه. د قارون متعلق ځینو علما فرمایي چې الله جل جلاله قارون ته علم کیمیایي ورکړی و. او شاه عبدالعزیز رحمه الله د قارون متعلق فرمایي چې دی کله ماشوم و په لاره باندې ولاړو، په دې لاره باندې فوجیان تېرېدل. یو رنجروم یې پیدا کړه چې په دې لاره کې پروت و. فوجیانو وویل دا رانجه به اول د دې هلک په سترګو وګورو چې نقصاني خو به نه وي. قارون ته یې یو سلایي په سترګو ورپورې کړه او دا داسې نسخه وه چې د سترګو نظر یې داسې خلاص شو چې په ځمکه کې دننه خزانې ولیدلې. او قارون ډېر هوښیار هلک و. نو چې کله دې ته سلایي په سترګو که نو ده چیغې کړې وای ړوند شوم. په دې کې فوجیانو دغه قارون هم دلته پرېغوسته او ده سره هغه رانجه هم پرېغوسته او فوجیانو په منډو شول لاړل ته. او وروسته قارون هغه رانجه ځان سره واغسته او کور ته لاړه او هر ورځ به رانجه نه یو سلایي به خپل په سترګو ورپورې کوله او د ځمکې نه ټولې خزانې راویستې. کتابونه لیکي چې د قارون خپل نوم منور و.